نقیب الله ځلاند چې د څو کلونو راهیسې د خوست ولایت سربیره نورو ولایتونو کې هم بېلابېل د همغږۍ او همدردۍ خدمات ترسره کړي دا ځل خوست ولایت کې د ښوونځیو لپاره نویو جدید شمول زده کوونکو ته په وړیا ډول زرګونه عکسونه چاپ کړي. ځلاند وایي موخه یې زده کړو ته د زده کوونکو هڅونه او د بېوزلو کسانو لاسنیوی دی. زموږ د دې فکر نه هدف یوازینی د هیواد پرمختګ دی چې موږ د خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې په عام ډول وایو چې کلی په کلی کور په کور ګرځو هغه ماشومان چې د دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي د دوی دروازه ټک ټک کوو دوی ته په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو دوی ته عامه پوهاوی کوو چې د دوی والدینو سره خبره کوو د سیمې د مشرانو سره خبره کوو چې هغه ماشومان چې دوی د شمولیت عمر پوره کړی دی په ښوونځي کې شامل دوی اساسي نقطه دغه وه چې غربت دی دویم قدم کې د والدینو نه پاملرنه دا د خوست ولایت د مرکز اړوند لکڼو سیمه ده. دلته د یو ښوونځي مسؤل مدیر د لسګونو کسانو هغه خاطرې بیانوي چې د پیسو د نشتون له امله یې خپل ماشومان په یاد ښوونځي کې نه دي شامل کړي. دینه څو ورځې زه پرون شهید خال وم چې موږ د څلور کسانو شاګردان راغلو چې موږ اول سیم کې شامل کړو چې کله موږ د نمونه ولیکل بیا مو ورته وویل چې عکسونه وایي چې مدیر صاحب موږ سره خو عکسونه نه پیسې نه لرو موږ ته داسې کې یو فوټوکاپۍ والا دی کاسخانې والا هغه ته ما ولګل ځکه چې موږ ته ویلي وو چې داسې نفر چې وي چې عکسونه نه لري پیسې نه لري د عکسو اخیستلو موږ ته ورولګېد موږ دې سره وړیا کومک کوو. بل پلو د نویو یا جدید شمول زده کوونکو والدین د ځلاند دا کړنې ستایي او وایي چې ځلاند دوی ته د خپلو بچیانو په ښوونځیو کې د شمولیت فکر او روحیه ورکړي. غریبه ټولنه کې ژوند کو مونږ داسې کورنۍ شته چې هغه د عکسو واس نه لري چې دوی عکسونه خپل زمانونه وبوسي هغه د پیسې په ویر کې نو د دوی دغه هڅې مونږ ستایو نو دا ډېر ستر ارزښت لري. د نورو فعالانو نه هم دغه غوښتنه ده ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې راتلونکي کې دا رقم ته برنامې ټول ځوانان باید آماده کړي. د نظر خوندان په ټولنه کې خلک یو بل سره د همکاریو اړوند فعالیتونه د یو پرمختللي هیواد د بریا راز بولي. د دوی په خبره که په ډیریو برخو کې د بېوزلو لاسنیوی وشي د نورو له مرستو به خلاص شوي وي.